یو وخت په یوې وړې کلي کې دوه ماشومان اوسېدل، احمد او لیلا. هغوی ډېر ښه ملګري وو او تل یې د لوبو لپاره وخت موندلو. یوه ورځ کله چې هغوی د کلي په زاړه مارکیټ کې ګرځېدل، احمد یو عجیب قلم وموند. قلم ډېر رنګین او ځلا لرونکی و او په کاغذ باندې یې د لیکنې سره څه چې ولیکل شول ژوندی کېدل. احمد ویل، لیلا ګوره، دا قلم جادو کوي. لیلا خوشحاله شوه او وویل، راځئ چې یو څه ولیکو. احمد ولیکل، یوه کوچنی پیشو. ناڅاپه یو کوچنی پیشو په حقیقي ډول مخې ته راغی. لیلا ولیکل، یوه خوبه مڼه. سمدلاسه یوه سره مڼه هوا ته راغله. ماشومان ډېر خوشحاله شول، خو وروسته یې فکر وکړ چې که دا قلم د خرابو کارونو لپاره وکارول شي نو څه؟ نو هغوی پرېکړه وکړه چې قلم یوازې د خوشي او ښو کارونو لپاره وکاروي. دوی د قلم سره خپلو دوستانو او کورنۍ لپاره ښکلي تصویرونه، لوبې او خوراکي شیان جوړول. په پای کې احمد او لیلا زده کړل چې جادو یوازې د ښو کارونو لپاره د زړې پاکۍ سره کار کوي. قلم د هغوی د ښو کارونو سره ژوند ته رنګ وربخښلو.